أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته را رسېدلې وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول بوتان مات کړه بې له هبل څخه چې هغه یې آخر ته پرېښاوه. هبل هغه تر ټولو لوی بت معظم د بوتانو او د مشرکانو د الهو رئیس و. دغه هبل ډېر لوی بت و چې لوړ په زنځیرانو تړل سوی و او لاندې بیا پر مځکه په اوسپنه ټینګ او ثابت سوی و چې د ځای څخه یې حرکت نه کاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورغلی او دغه هبل یې په سترګو کې واهه او ویل یې: قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. دلته نو هبل په ښورېدو سو، په حرکت کې سو لکه زلزله چې پر کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په سترګو کې وهي او آیات شریف وایي. هبل شوري څرنګه چې پر مځکه په اوسپنه ټینګ سوی و، په یوه وار نسو غزار، خو په دغه حرکتو کې لکه یو څوک چې یې ښوروي آخر غزار سو او پر مځکه ولوېدی. هبل څرنګه چې ډېر لوی او غټ بت و، مات خو سو مګر لوی لوی ډبرې سو، داسې نسو لکه هغه نور چې کوچنی کوچنی ټوټې به سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب کرام امر کړه چې نور یې هم مات کړي. هغه هم ورولاړ سوه او هبل یې ټوټه ټوټه کړي. دغه بت د هغو خلقو په لاسو مات سو چې یو وخت یې د دغه بت عبادت کاوه. قریش و خپلو الهو ته ګوري چې ټوټه ټوټه سوه، نو یې اسلام وزړو ته داخل سو. ځکه اوس د چا عبادت وکړي؟ الهه خو یې ټوله تباه او برباد سوه. د بوتانو قصه هغه چې د عمرو بن لحی څخه را شروع سوې وه په دغه قسم پای ته ورسېده. هغه اوله ابتدا مې هم درته بیان کړه چې د عمرو بن لحی په واسطه و جزیرة العرب ته بوتان راوړه سوه او دا یې د خیر البشر محمد مصطفی سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم پر لاس انتها وه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اراده وکړه چې دننه و کعبې شریف ته ورسي. نو یې عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه ته نفر ورولېږي. د عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه قصه مو د مخه درته کړې ده چې د عمرو ابن العاص او خالد ابن ولید سره مسلمان سو او د هغو سره یو ځای هجرت وکړي، خو د کعبې شریف تولا او کلی د هغه د کورنۍ سره وې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغه عثمان ته نفر ورولېږي چې یا عثمان د بني شیبه څخه کلی راوړه. بني شیبه د عبدالدار اولاده ده او د دغه عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه کورنۍ او خاندان دی او د کعبې شریف کلی د دوی څخه وې. بېله د دوی د اجازې څخه و کعبې شریف ته څوک نسوای داخلېدلی. نو عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه ولاړی چې کلی راوړي. څرنګه چې کلی د ده د مور سره وې، نو خپلې مور ته ورغلی او کلی یې ځینې وغوښتې. مور یې ورته وویل: یا عثمان، ستا هغه قصه نه ده په یاد چې ستا تر اسلام د مخه ستا او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په مابین کې پیښه سوه؟ هغه قصه مو مخکې درته بیان کړې ده چې داسې وه: د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مخه یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عثمان ابن طلحه څخه وغوښته چې کعبې شریفې ته مې داخل که. څرنګه چې هغه وخت عثمان پر کفر او شرک و، نو ویل والله کعبې ته به نسې را څخه داخل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا ورته وویل
یا عثمان کعبې ته مې داخل که. عثمان ویل والله هیڅ کله به نسې داخل. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته ویل یا عثمان کعبې ته مې داخل که د مخه تر دې چې کلي بیا زما په لاس کې وي او هغه چاته یې ورکم چې زما خوښه وي. یعنی کلي ستا د لاسه وځي او زما لاس ته راځي. عثمان ویل والله که د کعبې کلي ستا په لاس کې سوې هغه وخت نو زما دپاره د مځکې تر مخ د مځکې نس بهتر دی. یعنی هغه وخت نو زما دپاره مرګ تر ژوند ښه دی. خو سبحان الله هغه ورځ دغه د راغله مګر عثمان رضی الله تعالی عنه مسلمان سوی دی او مور یې دغه قصه ور په یاد کړه. ویل که زه کلي درکم چې محمد صلی الله علیه و وسلم ته ورکوې ته ویلي وه چې کلي د ده صلی الله علیه و وسلم ولاس ته ورځي او هغه چاته به یې ورکړي چې د ده خوښه وي. عثمان ویل که څه هم داسې وي دا رسول الله دی او خامخا یې باید د امر اطاعت وسي. کلي راکه. مور یې کلي واخیستې او په خپلو اغوستو کالو کې یې پټې کړې. ویل والله نه کلي در کوم او نه به در کم. دا ستا د پلار او بني عبدالدار شرف دی. هیڅ کله یې نه در کوم. عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه کوشش کوي چې مور قانعه کړي وایي کلي راکه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته یې وروړم. هلته رسول الله صلی الله علیه و وسلم په انتظار دی او عثمان وځنډېدی ځکه مور یې نه راضي کېږي چې کلي ورکړي. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پسې ولېږل چې ورسئ کلي راوړي. دوی هم د عثمان رضی الله تعالی عنه کور ته پسې ورغله. رضی الله تعالی عنه په ډېر قوت سره دروازه ووهل او نارې کړه یا عثمان کلي دې څه کړه؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم په انتظار دی او ته وځنډېږې. د عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه مور د ډېرې بیرې څخه رېږدېده. کلي یې د کالو څخه راویسته او عثمان ته یې ورکړه. ویل چې په زور یې اخلي تر هغه دا ښه ده چې په رضا یې درکړم. عثمان رضی الله تعالی عنه کلي واخیسته او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته یې وروړه. ټول قریش ورته ګوري. د عبدالدار د اولادې شرف او عزت په دغه کلي کې دی او دغه خپل شرف یې اوس د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په لاس کې کښېښاوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم پوهیږي چې د عثمان رضی الله تعالی عنه هغه پخوانۍ قصه په یاد ده او هغه قصه په خلقو کې هم مشهوره وه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کعبې شریفې دروازه خلاصه کړه. ویلې ده چې مشرکانو دننه په کعبه شریفه کې بوتان رسم کړي دي چې په هغه جمله کې یې د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام عکسونه هم رسم کړي وه او پر داسې شکل یې رسم کړي وه چې ازلام یې تقسیمول. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل قاتلهم الله فعلوا بشيخنا هذا والله ما استقسم بالازلام قط. الله دې دغه رسم کوونکي ووژني. زموږ د شیخ سره یې داسې عمل کړی دی په والله هغو هیڅکله ازلام یا غشي نه دي تقسیم کړي. او په کعبه شریفه کې د کوترې یوه مجسمه ولیده چې د لرګو څخه جوړه سوې وه. هغه مجسمه یې په خپل لاس سره ماته کړه. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم کعبې شریفې ته بلکې ځینې اصحاب کرام یې امر کړه چې کعبې شریفې ته ورننوځئ او هغه رسمونه چې په کعبه شریفه کې دي پاک او زایل کړي. هغه پاک کړه سوه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم کعبې شریفې ته دننه ورغلی. خو بیا هم د ابراهیم علیه السلام د رسم یو څه آثار او علامې پاته وې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم په خپله د رسمو هغه پاته علامې په خپل مبارک کالي موښلې چې پوره پاکې سي. اوس چې دننه کعبه شریفه د بوتانو د رسمو څخه پوره پاکه سوه نو رسول الله صلی الله علیه ورننوتی او دروازه یې په ځان پسې وتړل. په دغه وخت کې دننه په کعبه شریفه کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره بیل بلال رضی الله تعالی عنه
او اسامه رضی الله تعالی عنه څخه بل هیڅوک نه و ورسره. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دننه په کعبه شریفه کې په دغه مبارک ځای او مبارک وخت کې 2 رکعات المنځ ادا کوي. د لمانځه د ادا کولو په وخت کې مخ و هغه دیواله ته و چې پر دروازه مخامخ دی او د دیواله څخه 1.5 متر لرې ولاړ و. په هغه وخت کې د کعبې شریفې چت پر 6 عمودو یا پایو ولاړ و، یعنی دننه په کعبه شریفه کې 6 عموده وه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په داسې ځای کې لمونځ ادا کوي چې 1 عمود یې وراسته طرف ته و او 2 عموده یې وچپه طرف ته وه او 3 عموده یې تر شا وه. د لمانځه تر ادا کولو وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دننه په کعبه شریفه کې شاوخوا وګرځېدی، تکبیر او تحلیل یې ووایه او بیا یې دروازه خلاصه کړه. قریش ټوله د باندې په انتظار ولاړ دي چې اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه کوي او څه به وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبې شریفې د دروازې پر 2 چارچوبو لاسونه کښېښول او ویې فرمایل: لا اله الا الله وحده لا شریک صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. یا معشر قریش، الله جل جلاله ستاسې د جاهلیت فخر او په پلرو سره ځانونه لوی بلل ایسته کړه. ټول انسانان د آدم علیه السلام څخه دي او آدم علیه السلام د خاورو څخه دی. او بیا یې د سورة الحجرات 14 نمبر آیات تلاوت کی چې الله جل جلاله فرمایي: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. یعنی ای خلقو، بېشکه چې موږ تاسې ټوله د یوه سړي او یوې ښځې څخه پیدا کړي یاست چې آدم علیه السلام او حوا رضی الله تعالی عنها ده، او موږ تاسې فرقې او قبیلې ګرځولي یاست د دې دپاره چې یو د بل سره وپېژنئ. بېشکه چې ستاسې څخه په نیز د الله جل جلاله معزز او مکرم هغه څوک دی چې ډېر متقي او د ښو اخلاقو خاوند وي. ورونو، د نن ورځې د ضرورت پر اساس به د دغه آیات شریف لږ تفسیر هم بیان کو. نن ورځ چې یو څوک د یو چا غیبت کوي یا یې بد وایي او د نورو خلقو په عیبو پسې ګرځي او بیانوي یې، د دې ټولو منشأ او اساس کبر او غرور دی. یو انسان چې خپل ځان تر نورو لوړ بولي او نورو ته د حقارت په سترګه ګوري نو دغه کارونه کوي. مګر الله جل جلاله موږ ته دا راوښول چې یوه انسان لره نه ښایي چې په خپل اصل او نسب عزت او لویي مغروره سي او فخر په وکړي، بلکې انسان باید پوه سي چې د انسان دپاره اصلي او اساسي عزت او محترموالی په دې کې دی چې ښه عمل او ښه اخلاق ولري او همیشه د الله جل جلاله څخه وبیریږي. په دغه صفاتو سره یو انسان د الله جل جلاله په دربار کې معزز، محترم او مکرم کېدلی سي. د نسب خو اصلي حقیقت دا دی چې ټول انسانان د آدم او حوا څخه پیدا سوي دي. سیادت او حضرتوالی، صاحبزاده او اخونزاده، عثماني او فاروقي، صدیقي او انصاري، هاشمي او قریشي، شیخي او خاني او نور دغسې د تعریف او ستاینې الفاظ لکه درانۍ دی. د ښه علم او عمل، د ښو اخلاقو او ښې معاملې، د تقوا او پرهیزګارۍ په مقابل کې هیڅ هم نه دي. دغه خانداني صفتونه او ستاینې فقط د دې دپاره دي چې خلق په وپېژندل سي، بې له دغه څخه بل قدر او قیمت نه لري. د انسان اصلي قدر او قیمت په دې کې دی چې متقي او پرهیزګار، عالم او د پوهې خاوند وي. هو، هلته داسې کسان شته چې الله جل جلاله په یوه شریفه
او معززه کورنۍ کې پیدا کړي وي، دغه یو الهي موهوب شرف دی. د دې مثال داسې دی لکه ځینې کسان چې الله جل جلاله خوبصورته او ښایسته جوړ کړي وي، خو یوازې هغه ښایست د فخر او ناز وړ نه دی، او نه د یوه انسان د کمال دپاره دغه ښایست معیار ایښول کېدلی، او نه دغه ښایسته انسان دا حق لري چې د خپل ښایست په سبب دې نورو ته سترګه وګوري. هو د دغه نعمت که ښایست دی او که په ښه کورنۍ کې پیدا سوی دی، شکر دې ادا کړي چې الله جل جلاله دغه نعمت وده ته بې له د ده د اختیاره او تصرفه څخه ورکړی دی. خو د شکر یو اساسي شرط دا دی چې په دغه نعمت سره پر نورو فخر او غرور ونه کړي، او دغه نعمت په بد اخلاقیو او بدو خویو سره خراب نه کړي. مقصد دا چې د مجد او شرف، د عزت او فضیلت اصلي معیار نسب نه دی، بلکې تقوا دی، او متقي سړی هیڅکله و نورو ته په سپکه سترګه نه ګوري. دا هم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم یوه خطبه وه چې په دغه ځای کې وفرمایل. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کعبې شریفې څخه راووتی، راغلی په مسجد الحرام کې کښېنستی او د کعبې شریفې کلیه په لاس کې وه. عباس ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه ډېر ژر ورغلی او ویل یا رسول الله سقایه او رفاده او د کعبې شریفې کلی دا ټوله شرف ما ته راکه. سقایه او رفاده خو د عباس رضی الله تعالی عنه په لاس کې وه، که اوس د کعبې شریفې کلی هم ورکول سي نو ټوله شرف د ده سو. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه کلی هم وغوښتې. الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل عثمان ابن طلحه چیرې دی؟ عثمان رضی الله تعالی عنه حاضر سو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل یا عثمان دغه دی کلی دی، اليوم یوم بر و وفاء، اليوم یوم بر و وفاء. واخلی د عبدالدار اولادې، د شیبه اولاد تر ابده یې واخلی. د قیامت تر ورځې دغه کلی ستاسې دي، ستاسې څخه بې څوک وانخلي مګر ظالم. الله جل جلاله تاسې ته امینان کړي یاست. کم شی چې د دغه بیتې څخه و تاسې ته در رسیږي په ښه طریقه سره یې خورئ، نو د کعبې شریفې کلی تر نن ورځې پورې د بني شیبه څخه دوی دي چې د کعبې شریفې دروازه خلاصوي. بې له اجازې څخه د بني شیبه نه پاچا او نه رئیس او نه بل د عزت خاوند و کعبې شریفې ته ننوتلی سي. دغه تولا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په امر سره د دوی ده، او که چا ځینې واخیسته هغه څوک د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په شاهدي سره ظالم دی. مګر کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په کعبه شریفه کې لمونځ ادا کړي او بیا راووتی، فورا عبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه و کعبې شریفې ته ورننوتی او د بلال رضی الله څخه یې پوښتنه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر کوم ځای لمونځ ادا کړي. ځکه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر متابعت ډېر حریص و. هر کار چې به رسول الله صلی الله علیه و وسلم کاوه یا به کړی وو، عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د هغه کار د کولو ډېر کوشش کاوه. نو فورا و کعبې شریفې ته ورننوتی او د بلال رضی الله تعالی عنه څخه یې پوښتنه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر کوم ځای لمونځ ادا کوي. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه هغه ځای وروښت، نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه پر هغه ځای لمونځ ادا کوي او وایي دا مې هیر شوه چې د بلال رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وکړم چې څو رکعات لمونځ یې ادا کوي. ورونو کم وخت چې الله جل جلاله مکه مکرمه و رسول الله صلی الله علیه و وسلم او مسلمانانو ته ورفتح کړه و اهل مکې ته حق ورښکاره سو او په حق پوه سوه، نو دا ور معلومه سوه چې و کامیابۍ ته بله لار نسته بې له اسلامه. نو ټولو د مسلمانېدو اراده وکړه
او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د بیعت د پاره نر او ښځې سره یو ځای سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صفا پر غونډۍ کښېنستی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر ده علیه الصلاة والسلام د خلقو څخه بیعت اخیستی. ټولو خلقو پر دې بیعت ورسره وکړي چې د ده علیه الصلاة والسلام اوامر به اوري او تر کومه ځایه چې یې په وسه پوره وي اطاعت به کوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره چې به نورانو بیعت کاوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به لاس ورکوي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نورانو د بیعت څخه فارغ سو، نو یې د ښځو څخه په بیعت اخیستلو شروع وکړه او د ښځو څخه بیعت فقط په ژبه، یعنی د خولې په خبرو سره اخیستی، ښځو ته یې لاس نور کاوه. امام بخاری د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ښځو سره د خولې په خبرو بیعت کاوه او هیڅ کله د رسول صلی الله علیه و آله وسلم لاس د ښځې د لاس څخه نه دی مشتی بې له هغه ښځو چې ده علیه الصلاة والسلام ته الله حلالي کړي وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفا پر غونډۍ ناست و او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر ده علیه الصلاة والسلام کښته ناست و. د ښځو سره یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر بیعت کاوه، یعنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبرې یې و دوی ته ورسولې. د ښځو په جمله کې هند بنت عتبه د ابو سفیان ښځه هم راغلې وه چې د احد په ورځ یې د سید الشهدا حمزه رضی الله تعالی عنه تر شهادت وروسته د هغه پزه او غوږونه ورپرې کړه او ځیګر یې ورڅیرې کړي او دا هغه هند چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه لسو نفرو کې یاده کړې وه چې ویل که د کعبې په پوښو هم ځړېږي ویې وژنئ. اوس دغه هند د ښځو په مابین کې راغلې ده، مخ یې پټ دی، نه پیژندل کیږي. دا غواړي چې مسلمانه سي او په دغه واسطه امان پیدا کړي. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ښځو څخه د بیعت په اخیستلو شروع وکړه، نو یې وفرمایل تاسې زما سره بیعت کوئ چې الله جل جلاله لره به هیڅ شی نه شریکوئ. هند ویل یا رسول الله هغه کړه سوه که هغه الهه یا خدایان وای نن به زموږ سره یو څه کومک کړی وای. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل او غلا به نه کوئ. هند ویل یا رسول الله ابا سفیان یو بخیل سړی دی، ما د ده د مال څخه یو څه اخیستی دی او نه یم خبره چې هغه ما ته حلال وو که حرام. ابو سفیان چې دالته ولاړ وو هغه ویل هغه چې پخوا دې اخیستی دی هغه مې در بخښلی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ته هند بنت عتبه یې؟ دی ویل هو زه هند یم یا نبی الله. پر هغه تیرو سوو عفو راته وکړه، الله دې تا ته عفو وکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.